ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپلمنځي اختلافاتو په پایله کې د یاد ګوند د پخواني مرکزي سکرټري جنرال مختار خان یوسفزۍ له لوره پر 28 دسمبر 2022 باندې په کوټه کې راغوښتل شوي مرکزي کانګره کې پریکړه وشوه چې خوشحال خان کاکړ به د ګوند نوی مشر او مختار خان یوسفزی به ګډ مشر وي. د یادولو وړ ده چې دغه اختلافاتو هغه وخت شدت اختیار کړ کله چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزی مرکزي سکرټري جنرال مختار خان یوسفزی، سکرټري اطلاعات رضا محمد رضا او عبید الله بابت له ګوند څخه د دستور څخه د سرغړونې په تور باندې وایستل. یادو مشرانو دغه تورونه رد کړي دي او خپل ځانونه د ګوند د دستور محافظین ګڼلي دي. د ګوند دغه ویش په لر او بر وطن کې ملتپاله ځوانان سخت خفه کړي او مایوسه کړي دي. هغوی وایي چې پښتون قام نور د اتفاقۍ توان نه لري. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.